الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صابر فاتح دی منصوری قلی اردو دریم سرحدی لیوا دریم سرحدی کنډک قومندان چې مسئولیت ساحه مې د علشیر او ځاځي میدان کې موقعیت لري چې له پټان له ساحې نه نیولې مګر د چرګوټي تر ساحې پورې چې تقریبا ټوله 250 کیلومتره ساحه ده چې د موږ مسئولیت ساحه ده او په دې سره مربوط چې زموږ څومره ساحه راځي د موږ 4 ټولنه دي چې 4 ټولنه مجاهدین د بلوکو د پوستو کې تشکیل دي او په خپل ساحه کې فعال دي. تر اوسه پورې موږ مجاهدینو ته یو قسم ستونزه مشکل نشته. مجاهدین الحمدلله په لوړ مرام باندې دي، خپل ساحې تر خپل کنټرول لاندې دي. په الحال د امارت د مشرانو د اطاعت په مناسبت په دفاعي حالاتو کې دي که کلم دی تعرض کړی پساوه سوي مات سوي د تفشا باندې شکست کړی نه که د امارت د مسؤلینو لخوا نه اجازه د تعرض وسي په عین وخت کې تعرض هم برابر دي آماده هم دي. نو زموږ مجاهدین په خپلو ساحو کې چې کومې تاسې وینئ په دې ساحو کې فعاله دي او اکثره د دوی پوستې چې تعداد دقیق ماته نه ده معلوم. د موږ د کنډک په ساحه کې ډېرې پوستې خوشې کړي دي چې دوی ځینې تښتېدلې دي. د موږ خپله مربوطه چې څومره ساحه ده دا په خپل ساحه کې مجاهدین فعاله دي، یو قسم تشویش نشته. د مجاهدینو ته اکمال په خپل وخت باندې رسېږي او بعضې مواردو کې دوی اکثره د خلکو په کورو باندې لګېږي، د سي توپونه او نور غرني اوانونه راولي د خلکو په کورو کې لګېږي. د عامو خلکو په ارتباط باندې به دومره ووایو چې عام خلک موږ په زور باندې منع کوو، خفه کوو. بعضې وخت کې د موږ د جنګ له ساحې نه وړاندې مو چیک پاینونه ورته اچولي دي چې عام خلک موږ ته رانشي. عام خلک په لوړ مرام باندې راځي. موږ به د خپل ملک نه د خپل نظام نه په کامله معنا باندې دفاع کوو، دفاع مو کړې او په هر وخت کې مجاهدین دې ته آماده دي چې د مسلمانانو د ولسونو ښه په کلکه باندې او د خپل اسلامي نظام ښه په کلکه باندې ښه په مېړانه باندې دفاع وکړي. محترمو درنو لیدونکو، دا د ځاځي میدان ولسوالۍ دوهمه ټولۍ د ګورګورې ساحه ده. ورځو همدې ټولۍ ته له مجاهدینو سره وینو، له دوی سره په هغه وضعیت خبرې کوو چې په دې ساحه کې دوی قرار درلودی او کوم عملیات چې دوی له سره کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله جوړ زه دننه ټولۍ ته د ټولۍ له مسؤل سره خبرې کوو چې دوی په دغه عملیاتو کې په دې غچ اخیستنې یا د ظلم عملیاتو کې موجود وو، څه حالات او څنګه وضعیت باندې دوی دا کار شروع کړی وو. السلام علیکم. ستړی مه شئ، صحت مو ښه دی، مهرباني. مولوي صاحب دا کومه ساحه ده که راته ووایاست او بل دلته چې کله د ظلم عملیات شروع کېدل تاسې په دې ساحه کې وئ، عملیات مو څه ډول شروع کړل؟ تاسې ته چې امر وسو بیا څومره پرمختګ او لاسته راوړنې مو درلودلې؟ موږ په دغه ځاځي میدان ساحه ده د علشیرو د دریم سرحدي کنډک دوهمه ټولۍ ده دغه او دغه د ګورګورې ساحې په نامه باندې یادېږي ګورګورۍ. البته موږ همدلته وو، د موږ پوستې ټولې فعاله دي، پوستو کې مجاهدین وو، همدلته هم مجاهدین وو، ټول سنګرانو مجاهدینو نیولي وو. کله وخت چې د دښمن لخوا واری وسو او ټکان وسو بالاخره موږ همدلته نور مجاهدین هم ولېږلو هغه پوستو ته هغه سنګرو ته او دلته هم ملګري ډېر ولو. اول ټکان دی وسو، بیا موږ دفاعي ټکان وکول، بعد له هغو د دوی په له طرفه چې کوم وخت ټکان وسو بېرته په دوی باندې حمله وسوه. له دوی چې الحمدلله تقریبا دغه د ځاځي میدان په ساحه کې ګورګورۍ په ساحه کې 2 پوستې له دوی چې فتح شوې 3 او پوستې مو ځینې ونیولې او تقریبا 2 ټانګه تخریب شول. نو همدا مهال اوس هم د موږ پوستې ټولې فعال دي او مجاهدین په لوړ مرال باندې استقامت کوي او دفاع ته ولاړ دي. څه ډول احساس مو کوئ چې د مشرانو لخوا تاسو امر وسیه چې داسې څه رامنځته کېږي چې د خپل ولس یا د دوی هغه ړندو بمباریو د انتقام لپاره چمتو اوسي؟ کوم ډول احساس مو کوئ او څومره ولس ته ډاډ ورکوئ چې تاسې دلته موجود یاست؟ خاص صفري نقطه ده او هغه ساحه ده چې په دې ساحه کې ازغن تار هم نشته، داسې ویل کېږي چې دا د دې ولسونو په همغږۍ او ستاسو د پوره مېړانې ویاړ او د دې د دفاعي حالت هغه قوت ښیي چې تر اوسه پورې په دې ځای کې ازغن تار هم نه دی تېر شوی. په دې اړه هم که لږ لنډ سره شریک کړي. البته دا خبره ده، خو موږ باندې کله د مشرانو لخوا امر وسو هر مجاهد دې ته ولاړ و چې تر ټولو له مخه زه ولاړ سم او د سنګارو د فرضي کرښې اخر ساحې ته زه ولاړ سم او په لوړ مرال باندې وجنګېږم او تر څو پورې فتح راوړم.
البته هم مجاهدین اوس هم ډېر الحمدلله په لوړ مورال باندې جنګېږي او په لوړ مورال باندې جنګېدلي دي او د موږ دغه تقاضا دا وه چې موږ د هغه بمباریو د هغه شهیدانو د هغه زخمیانو انتقام واخلو او تل در طلب اخلو او ولس ته موږ دا ډاډ ورکوو تر څو پورې چې موږ په وجود کې البته یو څاڅکی وینه هم وي یو څاڅکی وینه موږ به تر هغه صحنې پورې د دوی دفاع کوو البته که موږ هر څو ستړي سو خو بیا هم د موږ دپاره ستړیا هېڅ نه ده ځکه چې ما ولس او د ما خاوره د ما وطن دا ټول ارام ویده وي او ارام ګرځي نو موږ پر دې خوشحاله یو تر څو چې په وجود کې د هر مجاهد دغه تقاضا دا ده چې په وجود کې یو څاڅکی وینه وي خدای به انشاءالله الرحمن ډېر په لوړ مورال باندې جنګېږي. دا د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ د ګورګوري ساحه ده او د 203 منصوري قلي اردو د درېیمې سرحدي لیوه اړوند دوهم ټولی ده. زه اوس ګورو چې مجاهدین په کوم ډول حالاتو کې دي او هغه ساحه چې د دوی پوستي مجاهدینو نیولې وې او یا هم مجاهدینو کومه ساحه تر څار لاندې ده هلته وضعیت څنګه ده؟ موږ تاسې ځو مولوي صاحب ټاوران ګورو او مجاهدین ګورو چې کوم ډول حالات سمه ده انشاءالله الرحمن ځو ټول معلومات وګورو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده له موږ سره د همدې ملګرو تعریضیانو ملګرو مسؤل مولوي صاحب محترم ګل حبیب سعد صاحب را سره ده. ځو د دوی ملګرو ګورو چې دوی په خپلو دفاعي ټاورونو کې په کوم حالت کې قرار لري او څومره جدي دی او کومه ساحه چې دوی له دښمن څخه نیولې به هغه په څار کې لري. اوس له همدې مجاهد سره خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله. ستړي مه سئ مولوي صاحب مشوره مولوي صاحب ستړي مه سئ جوړ یاست صحت مو څنګه ده څه حالات کې یاست څه ډول حالات دلته کوم مشکلات خو به نه یو دا کوم ځای دلته ناست د دفاعي ټاور کې د ولس او د هېواد د دفاع لپاره په دې اړه باندې خپل نوم مبارک مرته ووایاست او لنډ جزئیات را سره شریک. روزي محمد ده ځاځي میدان ګورګورو یو ساحه کې یم نو الحمدلله بیخي مجاهدین پر لوړ مراد باندې کار کوي موږ هم بس انشاءالله یو 3 دانې پوستې له پنجابیانو نیولې له خیره سره اوس دلته اماده ورته ناست یو بس که دښمن ښکاره کړي چې بس سر ښکاره کړي انشاءالله دفاع به کوو د خپلې خاورې د خپل نظام. څه احساس لرئ تاسې دلته په خاص په دفاعي سنګر کې یاست که دا راته ووایاست خپله مثلا په څومره مورال باندې دلته موجود یاست او کومې ساحې چې تاسې تر کنټرول لاندې وي اوس هم لاندې دي او تاسې تر څار لاندې دي کومې ساحې چې کومې د پوستې چې وي هغه هم د مو تر کنټرول لاندې دي انشاءالله د خپلې خاورې د حفاظت لپاره موږ ځانونه بس د الله دپاره وقف کړي دي چې هر څه ته تیار یو انشاءالله. څه پیغام لرئ د اختر ورځ را نږدې دي تاسې لا هم په سنګرونو کې چمتو ناست یاست د ولس او د هېواد د دفاع لپاره هغوی ته څه ډاډ ورکوئ چې هغه ولسونه چې تاسو د ملاتړ لپاره شپه او ورځ په دې شعار بدرګه دي او په دې ارام او سکون باندې ژوند کوي په دې نیت چې لله الحمد د هېواد په ټولو ساحو کې مجاهدین میشت دي او دوی هلته د هېواد د دفاع لپاره آماده او چمتو دي هغوی ته پیغام لنډ پیغام که لرئ؟ موږ د ولس دپاره که اختر وي که غیر اختر وي موږ دفاع ته په هر وخت کې چمتو یو خامخا به درېږو ورته نو الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د ولسونو حفاظت وکړو. مولوي صاحب محترمه ځو بل ټاور ته هغه مجاهدین چې لا هم له دغو ټاورونو ورلوړ د دښمن ساحه یې تر څار لاندې نیولې هغه ټاور ته خېږو له ملګرو سره خبرې کوو د دوی مورال ګورو او هغه وضعیت به هم په خپله نږدې وګورو. دا السلام علیکم. ستړي مه سئ مولوي صاحب جوړ ښه یاست صحت مو ښه ده وخت خیر تېرېږي روژې سره څنګه یاست ښه خو یاست انشاءالله الله پاک مو وساته. مولوي صاحب محترم که مو نوم راته ووایاست او چې تاسې دلته دې ځای کې ولاړ یاست لاندې ساحه د ګورګوري ساحه ده دا ساحه چې تاسې تر کنټرول لاندې ده اوس هم په دې ساحه کې پوستې چې تاسې نیولي د دښمن شته پکې که نشته او بل دا چې څه ډول احساس کوئ دا خو لوی کار دی او الحمدلله ټول ولس او د نظام د دفاع لپاره ستاسې دلته موجودګي زموږ لپاره یو سکون ده که په دې اړه معلومات لنډ شریک کړئ نوم مو راته ووایاست او دا ساحه ستاسې تر څار لاندې ده انشاءالله دښمن خو خاص شتون نه پکې لري او هغه پوستې چې تاسې نیولي وي اوس هم ستاسو تر کنټرول لاندې دي. ما نوم نعمت الله جان ده شبکه مې ودلار ده موږ اول خوشحاله دي چې کومې دوی پوستې موږ نیولي دي په وکه موږ خپل ملګري لرو موږ تر هغه لاندې ده ساحه ټوله کوم خاص مشکل خو به دلته اوس نه هیڅ مشکل هم نشته هغه ساحه اوس هم تاسو تر کنټرول لاندې چې مخکې تاسو موږ تر خپل کنټرول لاندې ده. څه پیغام لري ولس ته له دې ځای څخه چې لله الحمد هغه ساحه چې تاسې دلته ګړندي او بریالي عملیات ترسره کړي وو ولس ته څه اطمینان ورکوئ؟ موږ دا پیغام چې موږ باید څو سره ټول موږ دلته اوسو
خپلې خاورې دفاع کوو. دا چې د 203 منصوري قلي اردو اړوند د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ د ګورګوري ساحه د دوهمه ټولۍ ده. لکه څرنګه چې له سعد مولوي صاحب سره موږ خبرې وکړلې، دا هغه ساحه ده اوس موږ ګورو چې کومه ساحه د مجاهدینو تر څار او کنټرول لاندې ده، چې هیڅ دښمن دلته شتون نه لري. لله الحمد موږ دا ساحه ګورو، وضعیت وینو، فی الحال وضعیت نورمال دی، کومه خاص جدي ستونزه نشته. هغه مخامخ پوستې چې دي دا د مجاهدینو په بریالي عملیاتو کې 3 پوستې له منځه څخه تللې وې چې په هغه شته پوسته کې د دوی ټانګونه هم له منځه تللي دي. خو اوس فی الحال وضعیت بالکل نورمال دی او الحمدلله مجاهدین په خپلو ځایونو کې میشت دي. دا ساحه ټوله د مجاهدینو تر جدي څار او کنټرول لاندې ده. لکه څنګه چې له لویو اسلحو سترو اسلحو څخه تاسو استفاده کوئ، اوس موږ ځو هوان ته. هوان خو معلومیږي طبعا د دښمن مراکز په نښه کوي. له دې سره په څنګ کې دوی کله کله جیټ تیارې یا هم ډرونونه راولي. تاسو په دې شته جنګ کې دوی لپاره داسې تصمیم نیولی و یا له دې څه څخه مو استفاده کړې ده چې هغه د دوی د هغه ټکنالوژي په وړاندې باندې دفاع وکولی شي او یا هم د دوی مهم مراکز په نښه کړي؟ البته الحمدلله کله وخت چې دوی ډرون راځي او جوټ راځي، موږ یې د سکله اسلحو په دغه باندې دفاع کوو. معنی درست پورې زموږ اهداف هېڅ اهداف د غټې اسلحې د وړې اسلحې او د مودجۍ اهداف یې هېڅ وخت نه دي په نښه کړي او الحمدلله زموږ هر څو روغ و جوړ دي درست پورې چې معنی د ډرون راغلی ده که جټ راغلی ده، هېڅ اهداف یې هم نه دي په نښه کړي او نه یې چېرته تر اوسه پورې داسې خاص هدف ویستلی دی ټک کړی. یعنې تاسې په هغه وسایلو چې دوی استفاده ترې کوي تاسې استفاده ترې کړې ده له ډرون یا له هغو څه څخه چې تاسې په واک کې لرئ د دوی دښمن مراکزونه مو په نښه کړي دي؟ موږ خپل ډرونونه راوستي وو چې د دوی پوسته مو یوه ډېره ستره او غټه پوسته وه او ډېرې غټې غټې کمرې پکې لګېدلې وې. موږ د ډرون په واسطه باندې په هغه باندې ټکان وکول او هغه لله الحمد چې الله جل جلاله فتح را په نصیب کړ. کور مو ودان. لیدونکو خاص هغه ساحې ته راغلي چې هغه د هوان ساحه ده. هوان له هغو اسلحو څخه شمیرل کیږي چې د دښمن مهم مراکز یا هغه ځایونه چې دوی په هغه ځای کې په ډیر ډول یا په زیات شمیر میشت وي هغه ځایونه په نښه کوي. دا غرنی هوان دی چې له ټولۍ سره په دې ساحه کې دوی لګولی ده تر څو پورې د دښمن مهم مرکزونه په نښه کړي. مولوي صاحب که راته ووایاست چې د هوان پر مټ باندې تاسو چې له دې ځای څخه د دوی مرکزونه په نښه کوئ، هدفونه مو څومره دقیق دي، څومره مسلکي پرسونل ورته لرئ؟ که په دې اړه هم ډاډ او اطمینان راکوي چې تاسې دغه هوان چې تاسې نظامي استفاده ترې کوئ د دوی نظامي مراکز په نښه کوئ، خو برعکس د دوی له دغه نظامي وسایطو تجهیزاتو غلطه استفاده کیږي، زموږ ملکي وګړي په نښه کوي. په دې اړه هم لنډ معلومات راسره شریک کړئ. لله الحمد موږ خو اوس الحمدلله ډېر ښه مسلکیان لرو او ډېر روزل شوي مجاهدین چې معنا مسکرات یې کړي وي او په مسکراتو کې شپې ورځې سبا کړي وي، میاشتو یې مسکرات کړي دي. لله الحمد اوس ډېر ښه اهداف په نښه کوي او د موږ یوه مرمۍ هم بغیر له نظامي جای چې ور هاخوا ته یوه سانتي هم هاخوا ته نه ده لګېدلې او البته د دوی اوانه چې راځي هېڅ هم تر اوسه پورې نظامي اهداف نه دي په نښه کړل شوي، ټول ملکي جایونه او ملکي کورونه ولي. لله الحمد چې د موږ مسلکیان ډېر ښه مسلکیان دي او ډېر ښه روزل شوي دي او د دوی اهداف هر وخت په نښه شوي دي او د دوی اکثره پوستې چې دي اکثره ټانګونه چې دي د موږ له دغه ثقیله اسلحو چې که معنا ټانکیس ده که دغه اوان ده که توپي ډیسۍ مالته بل ځای ورته ایښی ده که توپي غرنی وسیط اوان دا لله الحمد ټول لرو خو د دوی اهداف په نظامي جایونه په نښه شوي دي او ویشتل شوي دي او لله الحمد په دې ساحه کې اوس ډېر ارامي ده. ملکیان خپل کارونه ټول کوي او مجاهدین ټول په سنګرونو کې دي. ملګرو دغه کومه ساحه چې معلومېږي دغه ټوله ساحه دغه اوس د موږ در نظارت لاندې ده او هغه پوستې په لوړه پوستې او دغه لاندې پوستې چې معلومېږي دغه د دوی د تقریبا 3 پوستې دي په دغه ساحه کې چې موږ در ولکه اوس لاندې دي او موږ نیولې دي مجاهدینو په لوړ مرال باندې او دلته الحمدلله موږ اوس داسې روزه ماتې ته آماده ناست یو
انشاءالله الرحمن هیڅ خبره هیڅ شی نشته او په لوړ مرا باندې مجاهدین په خپلو سنګرونو کې او په خپلو محافظ ځایونو کې ناست دي او د وطن دفاع کوي. د 203 منصوري قلي اردو اړوند د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ د ګورګوري ساحه ده چې لله الحمد پر ذکر کې ته څیرمه زموږ هغه پوسته ده چې مجاهدین په خپلو ځایونو کې میشت دي او د هیواد او ولس لپاره په دفاعي حالات کې قرار لري.